السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله امید چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا تاسو ته په ډیلی نیوز پښتو یوټیوب چینل او فیسبوک پیج کې هرکلی کوم. دوستانو، په نن ورځ کې تاسو ته مې د فیسبوک آی ډي د ښایسته کولو لپاره او یا هم د فیسبوک آی ډي د سټایلش جوړولو لپاره 3 نوي خوندور سټایلش بیو راوړي دي چې واقعا دغه بیو ستاسو ډېر خوښ شي او ستاسو فیسبوک آی ډي به ورسره ډېره ښایسته ښکاري. دوستانو، دغه بیو چې دي زه تاسو ته درښکاره کوم، لکه تاسو ته دا ډول ښکاري سټایلش بیو دي. دغه بیو ما په خپله باندې تاسو ته جوړ کړي دي او دغه دی، په دې کې تاسو ورسره دغه کوم هر څه چې دی د لیکنه شیان ورسره بدلولی هم شئ چې هر څه تاسو خوښ وي ورسره ولیکئ. یو بیو د پورته دغه یو بیو دی که تاسو ته ښکاري دغه، او د نور پاتې دوه د لاندې دوه بیو دي چې دغه ډېر خوندور سټایلش بیو دي. ستاسو فیسبوک آی ډي به ورسره ډېره ښایسته ښکاري. ما په خپله تاسو تیار کړي دي او تاسو په خپله فیسبوک آی ډي باندې ولګوئ. او بل دا چې کله تاسو دغه لګوئ، دې ځای کې کوم نوم چې ښکاري دا تاسو ورسره بدلولی هم شئ. مثال ما خپل نوم لګولی، تاسو بل نوم هم لګولی شئ. نو دوستانو، دغه بیو زه تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې هم اچوم، که له هغه ځای څخه تاسو دا نشئ کپي کولی، نو تاسو کولی شئ چې زما ټلیګرام چینل لینک په ډسکرپشن کې شته، هغه څخه ترلاسه کولی شئ. زما ټلیګرام چینل ګروپ دی، په هغه کې هم تاسو ته بیو تاسو ترلاسه کولی شئ. او بل دا چې که تاسو د یوټیوب ډسکرپشن څخه لیکنه نشئ کپي کولی، هلته به یو ویډیو لینک موجود وي، څنګه د یوټیوب ډسکرپشن څخه لیکنه کپي کړو، تاسو هغه ویډیو هم کتلی شئ. نو کوم بیو چې تاسو خوښ شي سمپل همغه بیو درته کافي کړئ. کله مو چې دغه بیو داسې کافي کړ، را بشئ تاسو خپل موبایل کې فیسبوک ته. کله چې دوستانو تاسو خپل فیسبوک ته راغلی، دلته به تاسو پر دې پورته 3 خطونو باندې کلیک وکړئ، خپل پروفایل ته به راشئ. دوستانو، لکه څه ډول چې تاسو ته ښکاري ما دغه یو بیو لګولی دی، ډېر ښایسته ښکلی سټایلش معلومیږي. نو په دې شکل تاسو دغه نور بیو هم ورسره لګولی شئ. دوستانو، که تر اوسه پورې مې ویډیو لایک کړی نه وي، ویډیو ته لازم یو لایک ورکړئ، ځکه چې په یو لایک باندې تاسو هیڅ هم نه کمیږي. او بله یادونه دا کوم دوستانو، که چېرته تاسو په خپل پیج کې دغه ویډیو ګورئ، نو امکان لري دوستانو په پیج کې تاسو ته دغه ډول ډسکرپشن ښکاره نه شي، نو تاسو کمنټ کې هم دغه لینکونه کتلی شئ. هلته به هم تاسو ته لینک وي یا بیو وي، هغه څخه تاسو کپي کولی شئ. نو سمپل به تاسو راشئ، که بیو بدلول غواړئ په همدغه پخواني بیو به تاسو کلیک وکړئ، که تاسو مخکې بیو لرئ، یا هم دلته په ایډیټ اپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو دغه بیو مکمل سلیکټ آل کړئ، پخوانی بیو، او دلته به تاسو دغه نوی بیو پیسټ کړئ. کله مو چې دوستانو نوی بیو پیسټ کړ او پورته سیو اپشن راځي، پر دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دوستانو دلته کلیک وکړ، دغه بیو به ستاسو پر فیسبوک آی ډي پروفایل باندې ولګېږي. تاسو ته ښکاري دوستانو دغه ډېر خوندور سټایلش بیو دی او ستاسو فیسبوک آی ډي ورسره ډېره سټایلش خوندوره ښکاري. نو دغه بیو دی دوستانو، تاسو ته ښکاري چې ډېر خوندور بیو دی. هغه بل بیو چې دی د لاندې یو دا هم ستاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې لګولی شئ، دا هم ډېر خوندور او سټایلش بیو دی. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو، په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ، او که چېرته تاسو کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ، نو موږ ته کمنټ کولی شئ، او یا هم زموږ دغه فیسبوک آی ډي په فیسبوک کې سرچ کړئ، تاسو سید الله اذان په نوم، دلته په میسنجر کې ماته میسیج کولی شئ. نو ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.